السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله نن سورة أعراف آيات نمبر 1 وایو. الله تعالی دی وینا حق د کولو توفیق راکړي. الله تعالی دی موږ تاسو ټول په دې قرآن کریم باندې پوي کړي. الله د عمل کولو توفیق راکړي. آمین. موسی علیه السلام او د فرعون په خپلو منځو کې هغه بحث مباحثه ده چې شیطاني دوه آیتونو کې الله تعالی خبره وکړله چې کله موسی علیه السلام فرعون ته ورغی، نو دا فرعون د هغه فرعون زوی و چې کوم فرعون موسی علیه السلام خپل ځان سره د بچی په تور باندې د آسیا علیه السلام په نوم خواهش بنیاد باندې کور کې ساتلی و. چې کله فرعون ځان سره کو، یعنی کور کې بچی ته جوړ کو، آسیا علیه السلام د مسلمانه شوي و. بیا موسی علیه السلام د ایمان یې راوړی. فرعون به ظلم و زیاتیانې کولې ډېرې زیاتې، دې حده پورې چې فرعون به د ده په لاسونو کې میخونه ټک وهل، دیوال پورې به تړلې وه او ډېره به چې تنګه شوه، نو بیا الله ته سوال وکړو چې رب ابني لی، ای الله تعالی ما ته جوړ کې یو کور عندک تا سره خوا کې په جنت کې. نو الله د ده دعا بیا قبوله کړله. او یو روایت کې داسې هم راغلي دي، ما ته د هغه ماخذ معلوم نه دی په دې وخت کې، چې د آسیا یعنی د فرعون بیبي چې کومه وه آسیا علیه السلام، دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې په جنت کې. همدغه رنګې د مریم علیه السلام باره کې هم دا خبره ده. بهرحال عظیم خلق او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث هم صحیح حدیث دی چې 4 زنانو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص طور باندې ذکر کړو، د صفات کړو. باغه کې یو آسیا علیه السلام، یو مریم علیه السلام، یو خدیجه علیه السلام زموږ تاسو مور، او یو فاطمه علیه السلام. عظیم خلق. بهرحال نو هغه بیا زوی پیدا شو چې کله موسی علیه السلام ځان سره کو. دا تاریخي خبرې په دې بنیاد باندې کله ضروري وي چې انسان بیا په آیتونو باندې اسانه سره پوهېدلی شي. نو دا زوی د فرعون چې کوم و، بیا دا فرعون شو. فرعون خو صدر ته وایي، بیګا هم تاسو دغه تشریح کړې ده. نو دی بیا فرعون شو، صدر شو. نو چې کله موسی علیه السلام د مدین نه راغی، نو دا زوی د کوم چې د ده همزولی و او د دې خپلو منځو کې ښه تعلق و. خو بدقسمتي دا ده چې دا بادشاهت چې کوم دی که نه، د مشرولی بادشاهت وړه مشروي ولې نه وي، دا چې کله انسان ته ملو شي، بیا هغه دا کرسۍ نه پرېږدي، په یو صورت هم بیا نه پرېږدي. او دا د انسان په فطرت کې داسې خبره پرته ده. دا خبره هغه وخت هم شوې وه چې کله موږ سوره بقره کې خبره کړې وه چې الله تعالی وفرمایل چې زه انسان خلیفه پیدا کوم. نو فرشتو الله تعالی نه پوښتنه وکړله چې دا خو په خپلو کې جګړې کوي، بې وینې به تویېږي د یو بل. دا د خلافت په بنیاد باندې دا خبره وه، دا په فطرت کې خبره پرته ده د مشرولۍ. دا اوس زموږ پاکستان حالت وګوره، په څه باندې جګړه ده؟ په مشرولۍ جګړه ده. یو حکومت لري، ګوز دا بل حکومت اوس یې نه پرېږدي چې هر څه چل وي، خو نه یې پرېږدي حکومت. او زه یو عجیبه خبره، یو آیت ترجمه تاسو ته وکړم، انشاءالله تاسو لپاره به هغه کافي وي. الله تعالی فرمایي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک. نزع وی زن قدم هغه حالت ته چې انسان کله روح وباسي فرشتي د هغې نه، نو روح نه ورکوي انسان په خپلې مرضي سره. مرګ د چا خوښ دی؟ ځان خو څوک په زور نه مړ کوي که نه، خو نه ورکوي روح. نو نزع ویل کېږي دا ملائک چې کوم دي، دا د انسان نه دا روح داسې راکاږي په زور، ځکه چې په مرضي ورکوي نه. او تؤتي الملک ورکوي بادشاهي، نو بادشاهي خو هر څوک په مینې اخلي. خو چې کله اخلي بادشاهي، نو وتنزع الملک، ته اخلی بادشاهي داسې لکه څنګه چې انسان روح نه ورکوي، داسې د بادشاهي نه ورکوي، نو په زور یې ترې اخلي. الله تعالی د خپل ځان باره کې چې کوم فرمایي سوره آل عمران کې، نو چې کله انسان بادشاه شي، د په یو صورت باندې بیا د خپل بادشاهي او د خپل جاه و جلال انانیت دا نه ورکوي بیا. نو دلته موسی علیه السلام او دا فرعون په خپلو کې سره ورونه وو او خپلو کې مینې تعلق هم وو، او موسی علیه السلام ته نه مشر هم وو، د قدر احترام بیم کو. خو دلته خو سوال د بادشاهي راغی. موسی علیه السلام د هغه بادشاهي چیلنج کا، نو چې بادشاهي چیلنج کا، نو په مقابله راغی او دې حده پورې راغی چې د مړ کولو فیصلې وکړلې او جادوګر یې ورته وویلې فلانه دا ټول. دا ځکه چې هغه د هغه په مقابله راغی.
ورونو دې کې ډېرې ضروري خبرې دي، ډېرې یعنی د اسلام د مسلمان دپاره او د مخکې ژوند دپاره ډېرې زیاتې ضروري خبرې دي. لکه مثلا تاسو اوس د دین کار کوئ، تهجد کوئ، هیڅوک درته څه نه وایي، ذکر اذکار کوه، هیڅوک درته څه نه وایي، مونځ اودس کوه، روژه ساته، حج کوه، هیڅوک درته څه نه وایي، بلکې الټه درته لارې برابر. هندوستان مشرق قوم دی خو چې حاجیان ځي هغوی ته انتهایي سهولت ورکوي، پاکستان نه ډېر سهولیات ورکوي او دا هغوی د سوچ سمجې منصوبې سره کوي او خلک یې صفت کوي چې هندوستان ډېر ښه دی ځکه چې حاجیانو ته ډېر ښه غه ورکوي. دا ولې کوي؟ امریکا ولې کوي داسې؟ دا نور کفر یو ملکونه ولې کوي داسې؟ مسلمان په دې مطمئن دی چې دا ته کوم انفرادي ښه کار کوي بس دا ډېر اسلام کو جو ہے ہند میں سجدی کی اجازت، نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. او د شیطان هم دا خبره خوښه ده چې ته ځان ته لګیا اوسېږه، که تهجدونه کوي او که حجونه کوي او که روژې ساتې، خو بادشاهي به نه غواړي، امارت به نه غواړي، نظام به نه چینج کوي، دا به نه کوي. که دا کوي نو بیا د افغانستان کې د غرونو دننه نه پرېږدي کفر، پاکستان کې دیم رپیدي، بل ځای کې دیم نه پرېږدي. دا خبره مې دې دپاره تاسو ته وکړله چې دا د انسان په فطرت کې ده او دا زمونږ ذمه داري ده د الله تعالی طرف نه. مونږ ته الله تعالی یوازې مونږ جوړېدل نه وایي، مونږ ته الله تعالی چې مونږ دې جوړ شو، نیکان دي شو، نه، زمونږ ذمه داري. ګورې که نه ډېر عجیبه عجیبه آیتونه دي، د دې آیت لپاره کم از کم ګنټه دوه پکار دي چې تاسو پوه شئ. الله فرمایي اقم الصلاة لذکري، مونځ ادا کوي زما د یاد دپاره، یاداشت دپاره، احکاماتو یاداشت دپاره، قرآن د یادولو دپاره، احکاماتو یادولو دپاره مونږ مانځه ته هی اسلام ویلی دی. حالانکه مونځ چې کوم دی دا تیاری دی د هغه نظام دپاره چې کوم نظام راوستلو دپاره مونږ الله تعالی مکلف کړي یو، د هغې دپاره تیاری دی، د هغې تربیت دی. د دې مثال داسې دی لکه سهار چې فوجیان ټریننګ کوي، پریډ کوي، او نو هغه څه دپاره کوي؟ دې دپاره کوي چې فوجي جوړوي؟ نه، دې دپاره نه کوي، دې دپاره کوي چې دا فوجي به سبا دشمن سره مقابله کوي، دا به مقابله کوي. اصل مسلمان خبره بنیادی تاسو په دې باندې پوهول دي چې اصل مسلمان دا نه دی چې هغه تهجد گزار دی او حاجي دی او عمره‌ای دی او فلانی دی فلانی دی فلانی دی. اصل مسلمان هغه دی چې هغه په دنیا کې کفر په مقابله کې کفر چیلنج کی، کفر مقابله وکي. نن سبا زموږ بنیادی دشمنان یهودي، نصارا، مشرک، هغوی نه کم از کم ځان خبر کی، د هغوی دشمني نه ځان خبر کی، د هغوی سازشونو نه ځان خبر کی، هغوی دپاره کار وکي، تیاری وکي. تیاری دپاره پارټیانې نه دي ضروري، یو فردم کافي دی که چېرې دا کار د وکړلی شي او کوي الله. بهرحال نو فرعون په مقابلې راغی د موسی علیه السلام ته. ولې؟ ځکه چې موسی علیه السلام ورته وویلې چې یو د بني اسرائیل پرېږده، بس د الله تعالی طرف نه پیغمبر یم. نه خو پوه شو چې دی ماته څه وایي، زما ربوبیت خو لاړو، ځکه چې الله رب شو نو بیا زه څه شی شوم؟ ربوبیت د الله شو، فیصله د الله شو، حاکمیت د الله شو، نو بیا خو بادشاه غلام دی. بادشاه خو په حقیقت کې د الله غلام دی. غلام دا به ټول نه ډېر غلامي کوي ځکه چې در سره قوت ډېر دی، طاقت سره ډېر دی. نو دا غلامي فرعون نه برداشت کوله. نو دا وجه وه چې موسی علیه السلام ته په مقابلې راغی. هغه ورور چې ورور یو، مشر یو، عزت یو، دا هر څه خو دا شو. نو دا دې کې نورې ګهره ډېرې خبرې دي. الله تعالی دې چېرته مکمله وکړي چې په موضوع باندې بیا خبره وکړلی شو. خو دومره مې تاسو به شوي وی، نو تاسو ته دا درخواست کوم چې داسې کله ګهرې موضوعانې چیړ شي او هغې کې زما دا خواهش وي چې تاسو په دې باندې پوه شئ، ذمه داري وپېژنئ. خاص کر نوجوانانو ته دا خبره کوم چې تاسو خو والی دا نه دی چې ښه منځونه کوئ، ښه اودسونه کوئ، ښې روژې ساتئ او ښه تهجد کوئ. تاسو ذمه داري دا ده چې اسلام وپېژنئ، کفر وپېژنئ او د کفر سازشونه وپېژنئ او د هغې مقابله وکئ. کم از کم قلم او کتاب دا خو تاسو لاس کې دی که نه. ابراهیم علیه السلام چې کله اور کې هغه نمرود وغورځاو نو یو مرغۍ وه، پرنده، هغې به په خوله کې په چونچ کې به اوبه راوړلې او په هغې باندې به غورځولې. نو چا دې پوښتنه وکړه چې په دې څه کېږي دا د غرونو غرونو اور؟ هغه وایي زما دومره طاقت دی، ما نه به الله هم دومره پوښتنه کوي، زه دومره کولی شم. نو هر نوجوان دپاره کم از کم دا پکار دي چې هغه دا علم خو حاصل کړي که نه چې یهودي، نصارا، مشرک دې څه کار کوي، څنګه کار کوي، څه سازشونه دي، په کمې طریقې کوي او ما ته څه کول پکار دي. نو چې کله انسان ځان جوړوي نو بیا هغه مخکې جوړېدلی شي. الله تعالی دې موږ تاسو په دې باندې پوهېږي، الله دې عمل کولو توفیق راکړي. نو چې کله موسی علیه السلام ورته وفرمایل
فرعون ته چې یو خو زه پیغمبر یم او زه غلطه خبره نه کوم، زما سره زما شان کې دا مناسبه نه ده چې زه دروغ وایم او ما سره بني اسرائیل آزاد کا. قال نو اویل فرعون ان كنت کواکیت یې جئتا چې راغلی بآیت په نشانې سره، کته واقعي نشانه راوړي وي ته راغلی فأتي بها نو راوړه هغه ښکاره کاغه پیش کاغه، ان كنت کیت من الصادقین د رښتونو نه نشانه پیش کا. چنانچه موسی علیہ السلام همسا وغورځوله پړی ما جوړ شو تی مار او بیا په الزام ولګوي دا جادوګر دی او دا کیږي ټول عمر هم داسې کیږي، دا ټول عمر هم داسې کیږي چې کله بیس مباحثه چا سره کوي چې لږ خبرې وایي دا اسی بس فلانه ډینګي او دا ډېر خبره دی او دا اړنګي اچي او دا فلانه اچي، دا د دې خلکو دغسې عادت ته. الله تعالی دې موږ تاسو ته د نیکې خبرې او د صحیح خبرې توفیق راکړي، الله تعالی دې موږ ته عمل کولو توفیق راکړي. قال ویلی فرعون ان كنت کچریت جئتا چې تراغلی بآیت په یو نشانې سره، ان كنت جئت بآیت کتراغلی په یو نشانې سره راوړي دی وی نشانه، فأتي بها نوراوړه هغه پیش کا هغه، ان كنت کیت من الصادقین د رښتونو نه.